السلام علیکم ګرانه پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه او جوړ یاستئ. ګرانه ملګرو، یوه ویډیو ما جوړه کړې وه په یوه اپلیکیشن باندې، ووډي اپلیکیشن په نامه یو اپلیکیشن ده. په هغه باندې ما ویډیو جوړې کړې وې، تقریبا 3 ویډیو ما جوړې کړې وې او 3 ویډیو وې زبردست ویډیو وې، ډېرو خلکو وکتلې. صحیح ده. نو کله چې هغه ویډیو ډېرو خلکو وکتلې، زه هم خوشحاله سوم، خلکو فایده هم ځینې اخیستی وه. خو په هغو خلکو کې شپږ نفر دا رقم خلک یې چې هغو مثال په سړي باندې یقین نه وي، په سړي باندې یې بروسه نه وي، او د هغه بعد هغه غلط کمنټونه هم کې. نو هغه یو څو کمنټونه چې زه کله وګورم نو ما ته مثال ځان ښه نه ښکاري دا څه رقم کمنټونه تا ته کېږي. صحیح نه. ولې چې ما د وټساپ د یوټیوب څو ویډیو دي، ما تر اوسه هم په خپله ویډیو غلط کمنټ نه دی لیدلی. خو هغه یوه ویډیو ده، یوه نه 3 ویډیو دي، په هغه 3 سره ویډیو په یو اپلیکیشن دي، ووډي اپلیکیشن. په هغه اپلیکیشن دی، خو په هغه باندې خلک یو څو غلط کمنټونه کوي. غلط کمنټونه داسې نه چې کنځلې لا شی کوي، هغه داسې وایي چې مثال دا درواغ ده، دا حقیقت نه ده، دا درواغ دا حقیقت نه ده. نو په هغه ویډیو کې ما تاسو ته یو سټپ یو طریقه ما درښودلې ده، تاسو څرنګه دغه اپلیکیشن چې روپۍ ګټلی شئ. او ما له یوه شي باندې ما تاسو درښولي څرنګه تاسو هغه روپۍ رایستلی شئ. او ما خپله هغه روپۍ رایستلې دي، قسم ده ما هغه باندې خپل پیکیجونه لګولي دي، خپل موبایل هغه روپۍ ما ډېر هغه اپلیکیشن ګټلي دي، خو خلک بیا هم نه مني. خو نن به خیر دا د ما اخري ویډیو د هغه اپلیکیشن باره کې، دا ویډیو د سپیشل د یو خلکو لپاره ده کوم چې هغه ویډیو هغه اپلیکیشن نه مني. زه به نن د هغه له اپلیکیشنه چې تاسو ته یو څو روپۍ بیا خپل موبایل ته راولېږم او تاسو به درښکاره کړم چې ما مخکې دغه اپلیکیشن څو روپۍ رالېږلې دي. په دا لمانځ کې روزه شوه، ما لږ کار پرې پرېښوو، نو انشاءالله هغه ویډیو به تاسو ته نن ټول شان در وښیم. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. السلام علیکم ګرانه پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه او جوړ یاستئ. ګرانه ملګرو، دغه ویډیو چې کومه ده دا کومه چې تاسو وینئ، دا ویډیو تقریبا ما 3-4 میاشتې مخکې جوړه کړې وه او ډېرو خلکو مثال وکتله او ډېرو خلکو له اپلیکیشن روپۍ هم وګټلې. خو دغه ډېرو خلکو کې یو شپږ داسې نفره یې چې هغه مثال په طریقه نسي پوه، لا ویډیو سمه نه وګوري، ویډیو پوره نه وګوري او بیا په ویډیو کمنټ کې چې دا حقیقت نه دی، دا درواغ دی. خو زه به نن تاسو یو ځل بیا اخري ور تاسو درښکاره کړم چې له دغه اپلیکیشنه ما څو روپۍ ګټلې دي، په څه رقم یې ګټلې دي، په څه رقم یې رایستلې دي. زه به لاړ شم دلته اپلیکیشن ته، ووډي په نامه یو اپلیکیشن ده او دلته واضح لیکلي دي چې تاسو خپل موبایل ریچارج کولی شئ، که هغه د روشن سیم وي، که ووډافون وي، که BSNL وي، که ایرټل وي او که DG او مور هم دی، یعنی اینی مور او نور هم تاسو روشن یعنی افغانستان د دغه پاکستان، ټلینار، انډیا، ووډافون، ایرټل ټول راځي. صحیح ده. هر موبایل تاسو چارج کولی شئ، هغه کولی شئ، روپۍ لیږلی شئ. خو د ټولو مخکې روپۍ موږ څرنګه پیدا کړو په دغه اپلیکیشن کې، هغه ورته وایي ووډي پوینټ. موږ به پوینټ ګټو. ووډي پوینټس موږ دا رقم موږ ګټلی شو چې مثال د ګورې ما 2000 پوینټ دی، 2500 2050. صحیح ده. سټارټ ارنینګ باندې موږ کلیک کړو. دلته موږ ویډیو هم کتلی شو، په ویډیو باندې هم هغه روپۍ ګټلی شو. نو ادر آفرز اویلیبل ایٹ دس ټایم، پلیز ټرای اگین لیټر. دلته موږ ویډیو کتلی شو، په ویډیو باندې هم پوینټ ګټلی شو او ګیمونه هم کړی شو. خو دلته ما ته اوس لیکلي دي وایي تاسو ته اوس آفر نشته په دغه ټایم باندې، لیزن کای بعد کوشش وکړئ. صحیح ده. دلته زه تاسو ته اول ما روپۍ درښکاروم چې ما څومره روپۍ رایستلې دي، په څه طریقه مې رایستلې دي. صحیح ده. دلته به زه ولاړ سم او دلته لیکلي دي مای پیمنټ اینډ هسټري، ویو هسټري باندې به کلیک کړم او دلته د ما روپۍ لیکلي دي چې ما څو روپۍ څه وخت رایستلې دي. یاره حقیقت درته وایم، ما تر اوسه هم پیکیج لګولی د خپل موبایل، هغه زه په دغه هغه نه لګوم چې بولي له دغه اپلیکیشن نه. ما دلته 100 روپۍ رالیږلي دي، دا وینې ریچارج فرینډز موبایل ټو افضل. صحیح ده. ما خپل نمبر ورته رالیږلي سکسس. دا ټول ما دلته ګوره ما رالیږلي دي، دا ټول ما د ګوره 500 200 دا رقم ما رالیږلي د 70 روپۍ 213. دا ټول ما خپل موبایل ته روپۍ لیږلي دي چې څوک نه مني هغه خواطې بس د دوی خپل هغه ده. زه دلته اوس یو ځل بیا خپل ځان ته 150 روپۍ رالیږم، 40 روپۍ رالیږم. څرنګه به رالیږم، دلته به خپل پوینټس ته ولاړ شم او دلته لیکلي دي ریډم. صحیح ده. پوینټ زیاتول ما تاسو درښولي دي چې مثال
په ویډیو کتلو باندې زیاتېږي او گیم کولو سره صحیح ده او هلته زیاتېږي که ته خپل دغه اپلیکیشن نورو ملګرو ته ولیږې صحیح ده هغه به یو نفر ته یې ولیږې په یوه ټایم ستا 20 پوینټه زیات شي صحیح ده دلته زه په ریډم باندې کلیک کوم او خپل موبایل ته لیږم ریچارج پریفیډ موبایل صحیح ده ریچارج فرینډز موبایل صحیح ده زه فرینډز موبایل کوم ولې زه دا بل سیم ته روپۍ لیږم صحیح ده خپل سیم ته یې نه لیږم دا کوم چې زه استعمالوم ما د بل سیم نمبر دغه دی افضل صحیح دغه به زه کلیک کوم او دلته زه خپل ځان ته روپۍ رالیږم صحیح ده دلته زه اوس 50 روپۍ رالیږم صحیح ده 50 روپۍ رالیږم ځان ته او هغه بعد به په نیکسټ باندې کلیک کوم ما اوس ضرورت هم نشته 500 روپیو ته خو بس ستاسو درښکاروم صحیح ده دلته مثال ډېرو خلکو مارکس نه رالیږل چې دلته پرومو کوډ کې څه شی ورکړو پرومو کوډ کې یو شی نه ورکېږي دلته خالي په وردي پوینټس باندې کلیک کېږي صحیح ده وردي پوینټس کلیک کړي نو دلته لیکلي پیمنټ یعنې 50 روپۍ به تا ته اول درځي صحیح ده 50 روپۍ به تا ته درځي اته روپۍ به فیس وي صحیح ده دا د کوم ستر ځان ته روپۍ لیږي هغه فیس به وي او د دغو ټولو روپیو به 300 پوینټه لګېږي صحیح ده چې ما سره دغومره پوینټه موجود دی او زه رالیږلی شم سبمیټ پیمنټ باندې به کلیک کړو او دلته به ماته میسیج هم راسي د کمپنۍ له طرفه دلته به سکسس هم ولیکل چې تاسو به اوس په خپله وګورئ چې مثال څه رقم باندې سکسس لیکل کېږي او په څه رقم باندې ماته د کمپنۍ میسیج راځي سکسس ट्रांजेक्शन आईडी तास उस वगैरह खपला माते मैसेज आ गया आजकल के लिए भी तो गोरा रिटायर सर्विस के मद्देनज़र रखते हुए आपको दोस्तों को रिटायर की तरफ से जाने की मशवरा देंगे सही ना दल तस्मात बल मैसेज में राजी तगोरा नो दग रकम बारे मुखपल जानतर पर रालेगल ऐसो दल तजुज़म ट्रांजेक्शन गोरमा नो दल तलिकली दी 50 रुपये او 48 په ټوټل شوې دومره پوینټونه ولګېدل دي ما دومره کنوینس فیس ده او دومره روپۍ د ما دي صحیح ده دا تاسو ټول وکتل چې په څه رقم ما ځان ته روپۍ راولېږلې که تاسو غواړئ چې زه څه روپۍ تاسو درښکاره کړم زه به تاسو ته روپۍ هم درښکاره کړم اول باید ما تاسو درښکاره کړی وای خو خیر ما اوس یې درښکاروم په دې چې کلیک کې د هغه باید لیکلي دي دلته لیکلي دي ون باندې به کلیک کوو او اوکې یو ماته میسج راسي چې ما په موبایل کې 100 روپۍ دي ما ځان ته خپلې 50 روپۍ له دغه اپلیکیشن راولېږلې د دغه بعد هم که څوک نه مني هغه د هغو خپل ټینشن ده او که مني خو صحیح ده دا خو ما انټرنیټ وکت وبخه دلته به زه روپۍ وګورم دلته تاسو روپۍ درښکاروم 38 روپۍ ماته رالې صحیح ده دغه که تاسو خپلم دغه وردي اپلیکیشن له پلی سټور هم انسټالولی شئ که نه زه به په ډسکرپشن کې لینک ورکړم له هغه ځایه چې انسټال کړئ او که څوک غواړي چې روپۍ ځینې وګټي په دغه طریقه باندې روپۍ ګټلی شي که مې ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ که مې چینل سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان